دا په کندهار کې د 12مې ناحیې د مینکو بند دی. دا بند چې له 3.5 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ شوی دی، 150 متره اوږدوالی، 50 متره پلنوالی، 9 متره لوړوالی او د 1.5 میلیونه متره مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري. دا بند اوس د سیلانیانو لپاره د یوه تفریحي ځای په توګه بدل شوی دی. سیلانیان وایي که په دا بند کې یو پارک جوړ شي نو له لرې پرتو سیمو څخه هم خلک د تفریح لپاره دا بند ته راځي. دوی وایي ښه امنیت او نوي بندونو جوړېدل کندهار ښار ته جلا ښایست ورکړی دی او اوس کولی سي په ډاډه زړه هرې خوا ته تګ راتګ وکړي او خپل د هیواد له منظرو څخه خوند واخلي. د ډمپ سیل لپاره راغلي یو، نو ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي، ډېر ښه خوندور کار شوی دی. دا اوبه د ځمکې ذخیره لپاره هم ډېره ګټه کوي. نو باید موږ حکومت ته دا غوښتنه چې دغسې نور چک ډمونه هم نور هم جوړ کړي او باید دلته یو پارک جوړ شي د خلکو تفریح لپاره راځي. په ښار ته نږدې ځای دی، بس ډېر ښه خوند کوي، شیان ډېر راوځي، د تفریح لپاره ډېر خوندور ځای دی. او بل مو دغسې غوښتنه دا ده چې دا لږ خوندور یې جوړ کړي چې د اوبو مقاومت ولري او دغه ډم پرچاوه لږ ټیټه ده چې لږ ډېر کړی وای داسې لوړ شي نو اوبه ښه پراخه ډېرې ونیسي نو ډېر ښه خوند به وکړي انشاءالله که خدای کول. فعلا تاسو وینئ دلته زه خپله د میلې دپاره راغلی یم، نو ډېر خوشحاله یم چې داسې بندونه جوړېږي تر څو دغه اوبه هم د دې ذخیره شي، اوبه هم پاته شي او همدارنګه د خلکو د سیل، همدارنګه د هغو د تفریح یا د هم د لوبو یا سفري دپاره ډېر ښه ځای دی. او همدارنګه که چیرې د خلکو د مرفوع چارواکو سم دا غوښتنه ده که چیرې در دې ساحه ډېره پراخه ده که تاسو وینئ نو که چیرې دلته یو دانه د تفریح دپاره یو پارک جوړ شي ډېر ښه به وي. همدارنګه بندونه خو دلته هم شته، کوشش وکړي چې نور زیات بندونه هم جوړ شي تر څو اوبه په دا ځای کې څه ذخیره شي. ارزښت یې دا دی چې دلته اوبه دلته ذخیره کېږي، موږ تاسو بیا کولی شو د اوبو څخه هر وخت استفاده وکړو. اوس که چیرې دغه اوبه دا ځای به دغه ډم نه وي یا دغه اوبه دلته ذخیره نه شي دا اوبه خو ځي، نو که چیرې ولاړ شي بیا موږ تاسو د هغه څخه استفاده نه شو کولی. نو د دغه ډم عمده دغه دی چې دلته موږ تاسو اوبه ذخیره کولی شو. همدارنګه د خلکو د تفریح دپاره هم ډېر ښه ځای دی، خلک کولی شي د تفریح دپاره هم راشي. دا خو نو موږ د میلې ته راغلي د دغه ځای دپاره د خوشحالۍ. دا خو نو موږ ډېر نفاذاب وو، دا کښته دا پله په کښته موږ پراته وو 2-3 وره پر موږ راوښتی دغه داله. نو اوس یې دا د هم جوړه کړله، هغه هم راته جوړه کړله. اوس چې راشي نیم بنده راشي موږ بسته بسته کورونه یې لوټ کړل چې ولا کوم سرونه هم ځینې وایستل. دغه د امارات څخه موږ مننه کوو وروره چې ښه ځای جوړ کړی دغه ځای. لا هم موږ یې غواړو د حکومت څخه چې پارک یو شی هم جوړ کړي. ښه د منظرې ځای دی وروره، بیخي ښه پر امنیت هم دی، ښه ځای هم دی. بس وروره موږ دغه مننه کوو. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د بارانونو اورښت خلکو ته نوې هیلې ورپیدا کړې دي او نوي جوړ شوي بندونه هم د باران له اوبو څخه ډک شوي دي.